یو سړی راولاړ شو د چا مال یې په قسم خپل کوي او دی دروغجن دی په دې قسم کې. پیغمبر علیه السلام فرمایي فقد اوجب له النار، جهنم د ده دپاره واجب سو. وحرم علیه الجنه، جنت پر ده باندې حرام سو. قالوا وان کان شیئا یسیرا، یا رسول الله چې هر څو کوچنی شی. پیغمبر علیه السلام ول وان کان قضیبا من اراک، رواه مسلم. کڅوم پیغمبر علیه السلام فرمایي د درخت یو شاخ دی، کڅوم دومره قدر شی لکه یو مسواک را واخله، چا قسم ور باندې واخستی او په قسم یې خپل کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دی په قسم کې دروغجن ولو. پیغمبر اسلام فرمایي د مسلم حدیث دی پر دې سړي باندې جهنم واجب، جنت حرام. او هغه بل حدیث کې درته ویل چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې دی به څه کېږي د قیامت په ورځ، او دا هغه سړی دی چې د داسې چا دپاره سخترین عذاب دی که څه هم معمولي قدر شی. عزیزانو عجب خبره ده یاره، دون عجب انتک عذاب د الله رسول فرمایلی دی.